د وحدت نیوز که درمنو کتونکو په هره علاقه کې په مختلفو نومونو باندې شخصیت مشهور وي، خو د ایران په صوبه فارس کې یو داسې خیرن سړی امواجي مشهور و چې د هغې د 500 کالو پورې د نه ولمبلي او اندېښنه ځای راکړې وه چې که ما ولمبل نو مرم. همداسې کار د ده سره وشو. راځئ هغه ګورو زموږ د همکار حضرت یوسف په دې ریپورټ کې. تر 500 کلونو د لامبلو نه بغیر ژوند کوونکی امو حاجي د دنیا تر ټولو خیرن فرد ګرځول شوی دی. امو حاجي نومي دا 94 کلن تن د ایران د جنوبي صوبې فارس د یو کلي اوسیدونکی و. د میډیا راپورونه په ډاګه کوي چې د کلي خلکو څو ځله د امو حاجي د زیات خیرنوالي په وجه د هغه د لامبولو کوشش هم کړی و، خو په خپل دې کوشش کې تر ډیره وخته ناکامه پاتې شوي و او امو حاجي به هر ځل د لامبلو نه بچ کېدو. د ایران د مقامي میډیا ریپورټونو تر مخه څه موده وړاندې د کلي خلک د امو حاجي په لامبولو کې کامیاب شول او ویې لامبولو، خو د ایران د ایرنا ایجنسۍ تر مخه د دې لامبولو نه پس امو حاجي د هغه د اندېښنو سره سم په رښتیا ناروغ او د اتوار په ورځ مړ شو. د نه لامبلو د خپل دې عادت په وجه امو حاجي د نړۍ تر ټولو خیرن فرد ګرځول شوی و. په کال 2004 کې تهران ټایمز ته په خپل یو انټرویو کې هغه ویلي چې هغه خارپشت خوړل خوښوي. په ډاګه دې وي چې خارپشت هغه ځناور وي چې په بدن یې ازغي راخیږي. امو حاجي به په ځمکه کې کنستل شوي او سوري کې اوسېدو، خو د کلي خلکو بیا د ده لپاره یوه جونګړه جوړه کړه. په هغه وخت کې د انټرویو په دوران هغه ویلي چې په ځوانۍ کې جذبات مجروحه شوي وو، د کوم وروسته چې هغه د نه لامبلو فیصله کړې وه. د ایرنا خبري ادارې تر مخه تر کلونو د نه لامبلو په وجه د امو حاجي په بدن دانې راختلې وې. د خوراک به په ګنده غوښه او ګنده اوبو مشتمل و چې د سکلو لپاره به د تیلو د استعمال شوي یو زوړ ډبي استعمال کولو. امو حاجي یو سګرټ نوش تن او څو ځله په یو وخت د یو نه زیاتو سګرټو بلولو باندې لیدل شوی و. د خبري ایجنسۍ تر مخه د ویلو چې د لامبلو یا صفا اوبو سکلو په وړاندیز به دی خفه کېدو. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.